جامعه اسلامیه بهاولپور یو یونیورسيټي ده په کې د واقعیت شوی دی یو څو ورځې مخکې هغوی کوم سکیورټي انچارج چیف سکیورټي چې د هغوی نه داسې مواد میلاو شوي داسې ویډیوز میلاو شوي دی د ریپورټ مطابق 5500 ویډیوز دغه نه منتشر شوی دی او دا قسم د ډرګ یوز او داسې قسم هراسمنټ پکې شوی دی نو دې حوالې سره مونږ احتجاج ریکارډ کړ او مونږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې کوم واقعیت چې شوی دی شاته کوم سازش دی کوم دغه ملوث دي د هغوی له زر تر زره سزا ورکړی شي او د کیفر کردار ته دې ورسولی شي او دا کوم سیستم دا کوم واقعیت چې شوی ده دا یو خو د بي اس سیستم د لاسه کوم دوی دا کړی اسلامي جمعیت طلبه روزي اول نه سټوډنټانو طلبه مسایل حل کولو لپاره کوشش کوي او دوی کله چې بي اس سیستم دوی لانچ کو په هغه وخت کې دوی مخالفت کړی نو د دې سیمستر سیستم په ذریعه باندې دغه بعضې داسې ټیچران ورته نشو ویلی دا کوم دغه درندګان چې دي دوی داسې هغه نه غلط فایده اوچت کړې او نمبر په چانسه باندې د فیمیل کوم سټوډنټان چې دي دوی بلیک میل کړی دی او موږ ورسره دا مطالبه کوو چې دوی له د جدا د فیمیل چې کوم دی د مخلوط نظامي تعلیم چې کوم دی دا ختم کړی شي او د فیمیل لپاره جدا داسې د ایجوکیشن سیستم جوړ